من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون سورة المؤمن آیت نمبر 10 سپارہ دا څلرویشتم کله چې ورځ د قیامت وي نو کوم خلکو چې په دې دنیا کې د الله تعالی د احکام ساتنه نه ده کړې او د مخلوق جوړې کړې واسطه او وسیله دغه ته تمدار دي څوک وایي چې وړوکی بچی مې مړ دی هغه به مې شفاعت کوي څوک وایي چې وړه لور مې مړه ده هغه به مې شفاعت کوي څوک وایي چې یاره جي بچي مې قرآن حفظ کړی دی هغه به لس کسان جنت ته بوځي او څوک وایي چې یاره جي بچي مې علم حاصل کړی دی هغه به سل کسان جنت ته بوځي او که دغو ټولو نه پاتې شي نو بیا به پیر صاحب او که هغوی نه هم پاتې شي بیا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي نو چې د کومو خلقو الله نه بغیر دا نورو خلقو ته تمی دي د الله تعالی چې د کم بالکل دو ټوک قانون دی دین علاوه نورې اسرې اغستی دي داسې به وشي او داسې به وشي او انشاءالله داسې به وشي بڑا الله غفور رحیم دی دا به کېږي لکه ځان له یو سړي یو غټ یو آسرا یو باغ ځان له جوړ کړی وي لکه شیخ چلي یو باغ جوړ کړی نو په ورځ د قیامت به دا خلک زړه کې وایي چې تمی به یې وي چې یاره د قیامت په ورځ به موږ ته ډېر ریسپیکټ سره به موږ له آواز کېږي چې جی پلان کې صاحب دے اور آپاسیو چې دا هار ولا غاړې لواچو چې جنت ته لاړ شي د دوی به تمه دا وي خو چې کله میدان محشر ولګي علامات د الله تعالی د لوی او د هغه د قهر او د هغه د هغه عظمت پوزیشن وګوري چې بزرگان زامن وسیلونه خلا پرېږده انبیاء کرام سانشي اچولی بلکې نفسی نفسی په آواز کې خلق لګیا دي نو چې کله د قیامت د ورځې دا هولناک سسټم وګوري او د انتظار کوي تا ته پته ده چې کافران او مشرکان چې دي دا به په هر څه کې کړوي به دوی به ټیم په ټیم انتظار به اوږدېږي نو دو به ورو پوهېږي چې ها نقشه بدله ده موږ چې کومه نقشه راوړې وه نقشه یکسر بدله ده حالات ډېر خراب دي او الله تعالی چې کم دی ډېر زیات په قهر دی او په غضب دی او صرف د هغه چلیږي او د چا چلیږي نه نو دې ځای کې به آواز وشي آواز کې به دا ویلی شي چې ای کافرانو دا تاسو چې په اوس وخت کې ځان ته څومره غوسه یې دی خو به پوه شي که نه حالاتو باندې چې پوه شي نو دوی به ډېر انتهایي مایوسه شي او ځان له به غوسه شي چې موږ ولې داسې کول دا موږ ولې غیر الله منلی دی موږ ولې الله ته سجده نه لګوله موږ ولې الله تعالی سره بل څوک مینې مو ورسره کولې محبتونه مو کول او نورې اسرې مو لټولې نو دا به سخت ځان ته غوسه وي
که خیال دی کړي چې بعضې سړی خپلې خولې له سکونه ورکوي نو الله تعالی به ورته اعلان وکړي چې دا نن تاسو څومره ځان له غوسه یې په کومه ورځ چې دنیا کې تا ته د دین دعوت درکړی شوی و تا انکار ته کړی و هغې ورځې الله دین هم زیات غوسه و خو هغه صبر دله وکړو تر دې وخته پورې او نن چې کم دی ګیر یې ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی ینادونا په دوی به آواز کیږي لمقت الله اکبر چې غصه د الله ډېره زیاته وه من مقتکم انفسکم ستاسو د غصې نه نن په ځانونو باندې دا ستاسو چې نن کومه غصه ده په ځانونو دې نه د الله غصه ډېره زیاته وه کله اذ تدعونا کله چې تاسو بللی کېدې الی الایمان ایمان تا فتکفرون نو تاسې انکار کو دنیا کې چې تا کمې ډوزې ویشتې چې تاله به د الله دین بیانېده نو تا به ډوزې ویشتې د قرآن خبره به چې کېده تا به ډوزې ویشتې د قرآن د درس خبره چې کېده تا به اور اغسته چې نه به کېږي دلته نو الله به اعلان ورته وکړي چې په هغه ورځ مې د دې نه زیاته غصه راغلې وه نن خو یې د لاسته راغلی ودرېږه قالو دوی به وایي ربنا ای زمونږ ربا امتنا اثنتین مړه دي کړو دوه ځل و احییتنا اثنتین ژوندي دي کړو دوه ځل یعنې دا پته ولګېده چې تر ورځ د قیامته پورې دوه مرګونه دي او دوه زندګۍ دي اے الله امتنا اثنتین دوه مرګونه په موږ تیر شول یو کم مرګ چې پیدا نه وي یو کم مرګ چې دنیا کې مړ شوي او دوه زندګۍ په موږ تېرې شوي یو دنیا کې ژوند یو په ورځ د قیامت ژوند معلومیږي دغو دوو ژوندونو د دوو مرګونو په منځ کې بل څه شی نشته دا قرآن په ورځ د قیامت کې شمار څو دی د مرګونو شمار څو دی په ورځ د قیامت د ژوندونو شمار څو دی دوه او چې ته قبر کې ژوند مانې نو دا به ته درې ژوندونونه بیا مانې څه شی به مانې بیا به درې ژوندونونه مانې او قرآن صرف دوه پیژني نو الله تعالی دې کرم وکړي د قرآن هر یو ټکی مسله خلاصوي خو چې څوک پې ځان پوهوي ورته وایي به الله موږ له دې دوه ځله مرګ راکړو دوه ځله دې ژوندي کړو فاعترفنا موږ اقرار وکړو بذنوبنا د ګناهونو خپلو ای الله موږ منو چې موږ نه غلطي شوې ده یا الله موږ منو چې موږ ناروا کړی دی موږ قرآن له توجه نه ده کړې خو فهل الی خروج من سبیل آیا شته د وتلو څه لار اے الله دې کې څه خبره نشته چې موږ ګناه کړې ده موږ غلطي کړې ده موږ کفر کړی دی موږ ګیر یو خو هل الی خروج من سبیل آیا وتو لارم شته که نشته چې اوس واپس مو دوباره دنیا ته ولګي اوس به درس قرآن په سر سرونه ورکو جی من خو خبر نو الله به ورته وایي نه ذالکم دا تاسو ته چې دا اوس کم عذاب میلاویږي او دا تاسو باندې چې کم قهر و غضب دی ذالک بانه دا ځکه اذا دعی الله وحده کله به چې رابلل کېده الله په یووالي سره کفرتم نو تاسو به انکار کوو کله به چې د الله تعالی یووالی ذکر کېده او چا به وي چې یو الله چې دی هغه اختیار د شفاعت لري پیغمبر نه لري شفاعت اختیار تاسو له به ډېره سخته غصه درتله چې تاسو ته به چا ووي چې یو الله سره اختیار دی هیڅ نبی سره اختیار نشته نو تاسو له به ډېره غصه درتله چې چا به وي چې یو الله به د دنیا او د آخرت اختیارمند دی او دا بزرگان او دا باباگان الله ته محتاج دي نو په تاسو دا ډېره بده لګېده
اذا دعی اللہ وحدہ کل بچرا بللے کہ دا اللہ یوالی سرا کفرتم تاسو با انکار کو وَإِن يُشْرَكْ بِهِ کل بچور سرا شرک دا تؤمنون تاسو بمنلو او کل بدا اللہ شرک چا شروک چا باوی چھ پورز دا قیامت با پیغمبر علیہ السلام خلق دا جہنم نرو باسی جنت تاسو با خوشحال شوے یرا پیر صاحب بدل من اعلان دی دمرا خلق جنت تا تاسو با خوشحالے دے یرا جی قیامت پورت با عبدالقادر جیلانی داسرا پاسی تاسو با ویچو ہو چھ شرک بکی دے تاسو با مانا قبر کے بابداسی اوشی تاسو با ویچو یرا جی اغزے کم گور عبدالقادر جیلانی رہوات خو اللہ فرمائی چھ کلب زما یو والے ذکر شو چھ داستاسو باباگان سے نشی کولے تاسو با نمانلا فالحکم للہ بس نور خبر مکوے جی فالحکم للہ بس فیصلہ دا فیصلہ اختیار صرف دا یو اللہ دے العلی چغاو چھتیل کبیر لوئے دے نندہم اقلو ذات اختیار دے دا بلچا چتا سلب دیر غصہ پہ درتلا بس ان الذین یقیننا هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي ینادو نا پدی باواز کیږي چې لمقت الله چې غصد الله اکبر ډیر زیات وا من مقتکم استاسو د غسینا نن ورځ انفسکم پځانو نخپلو کلا ډیر وا استدعونا کلا بچتا سو بللای کې د ال ایمان ایمان تا فتکفرون نتاسو با انکار کو قالو دوی بوی ربنا اے زمنگ ربا امتنا سنتین مردی کرو دوزل و احییتنا سنتین جواندی دی کرو دوزل فاعترفنا نمنگ اقرارو کبی ذنوبنا پا گناہ نخپلو خفحل الى خروج ایشتد و طولر من سبیل سلار ذالکم بیانہو دا پدے وجہ چھ دوی اذا دعی اللہ وحدہ کلا بچرا بلل کے دا اللہ پیوالی سر کفرتم انکار بکو تاسو وَإِن يُشْرَكْ بِهِ کلا بچور سر شرک دا تؤمنون تاسو بمنلو فالحکم للہ نو بس فیصلہ پہ اختیار دا اللہ کی دا اللہ علی چھ وہ چھت دے الکبیر لوئے دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب زمان طول گناہنا معاف کا حاجات شرعی زمان پورا کا کمزے پوری چی آوازی چاور تقوگنی والے دے دنیا و خیرت خیستک یا اللہ دا قرآن پا طول دنیا خور کا یا اللہ درس قرآن تا طول مسلمان کے نوا ربا کم خلق چی دا درس قرآن دشمنی کوی تے خوار و ذلیل کا الہ العالمین زمان پا ملک امن و امان راولا یا اللہ دا چاہ دلاسا چی ملک قرآن دے اگا خلق دے ملک اورک اللہم رب